اللہ سبحانہ وتعالی قرآن عظیم الشان کی فرمائی دی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ پاک فرمائی کہ چرتا تاسو دا اللہ نعمتنا شمارل شروع کئی نو دا تاسو نشی شمارلے۔ مقصد دا دے چی دا اللہ سبحانہ وتعالی انعامات و احسانات دا مونگو تاسو باندے بشمار دی، دا مونگو تاسو پشمار کی نشورا وصلے او دا دی شمار سو کولم نشی دا دا شمار او دا عددنا بہر دی۔ پدغی نعمتونو کی بعضی نعمتون دا اللہ پاک هغه انتہائی لوی او غٹ نعمتون دی چپا آغی کی یو تا ایمان ویلے کیگی۔ اللہ پاک مونگا و تاستا دا لوی نعمت دا ایمان را نصیب کرے دے او دا نعمت اللہ پاک خپلو هغه بندگانو تورکی چی اللہ تا خوخ او محبوب وی۔ دنیا کے ډیر خلق شتا بیمان گرزی، دا اللہ ذات نمانی، اللہ لشریک پیدا کئی، پا شرک و پا کفر کے مبتلا دی۔ امونگ و تاستا اللہ پاک ایمان را نصیب کرے دے، ٹول وائی الحمدللہ۔ دا اللہ پاک یولوی نعمت دے۔ دا رنگی قرآن عظیم الشان کامل و اکمل و مکمل کتاب و کلام دا اللہ، دا اللہ دا طرفنا یولوی نعمت دے زمونگ استاسو دا پارا، دا دنیا و دا آخرت برکات و خیرون و اجرون و ثوابون دا ټول دا اللہ پا کلام او پا کتاب کی پرات دی۔ دا غرنگ ذات با برکات دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یولوی نعمت دے زما استاد پارا چی اللہ پاک مونگا و تاستخ کل پیغمبر را کرن او دا دغا بہترین او دا کل پیغمبر پا امت کی مونگا و تاسو حساب کریو او شمار کریو۔ دا اللہ پاک لوی لوی نعمتون دی او اللہ پاک ورطا پخپلم نعمت او احسان ویلے دے۔ اللہ پاک فرمائی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی خام خواب تحقیق سر اللہ پاک یو لوی احسان کرے دے۔ دا لوی احسان پچا کرے دے علی المؤمنین پا مؤمنانو باندی دے ایمان پا خاوندانو باندی اذ بعث فیہم رسولا چپ دوی کے اللہ پاک یو عظیم پیغمبر اور رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را لے گلے دے۔ اللہ پاک موتا تاخپل احسان او انعام یادی، اخپل لوی نعمت یادی چی اغزات دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ زمونگا استاس و خوک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری دنیا تا راتلل دا دا ربیع الاول پا میاش کی چوی دی۔ خویات ساتی چیز موستاد دے عظیم پیغمبر سیرت چکم دے نو آغا دیر دا پخوان شروع شوے دے، داغی حد تقریبا معلوم نہ دے، خودم ریاد ساتی چی زموستا خوب پیغمبر لا دنیا ترا غلم نہ دے و پزمک و پاسمانو کی تذکری کی گی۔
تورات و زبور و انجیل کی صفتونه بیانیږي. علماء لیکي چې کله حضرت آدم علیه السلام وفات کېده نو خپل زوی حضرت شیس علیه السلام راوغوښته او ورته بچیا تا ته زه یو نصیحت کوم او دا وصیتم دی، هغه دا چې کله تا باندې تکلیف راشي، کار درته پیښ شي، مسله مخې ته راشي، پریشانی راشي، نو د الله نه سوال کوا. چا نه سوال کوا؟ چا ته آواز کوا؟ الله ته آواز کوا. الله نه وغواړه، ځکه مشکل کشا ذات یو الله دی، ستا مسله ختمون کے ذات یو اللہ دے، ستا پریشانی ختمون کے یو اللہ دے، ستا بیماری ختمون کے یو اللہ دے، تا تا صحت درکون کے یو اللہ دے. اللہ نہ غواړه، اللہ نہ سوال کو زما بچیا. خدا یو خبر یاد وساته، دا اللہ نہ چې سوال کې او دعا غواړي نو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندې درود وایا. دغه ټیم لازمو ستا پیغمبر دنیا ته نه دی راغلی. آدم علیہ السلام په دنیا کې 960 سال تیر کړي دي. چې وفات کېده نو ټیم دغلته کې عمر 960 سالو، 960 کالا، سلویخ کم زر کالا عمر ده. او خپل بچی حضرت شیس علیہ السلام تا فرمائی چې په آقای نامدار درود وایا، اللہ بده دعا زر قبول کی، مشکلات بده آسان شي. مونږ تاسو ډیر غافل یو. آدم علیہ السلام په خپل پیغمبر او زوی حضرت شیس علیہ السلام په خپل پیغمبر ده. او ورته چې دعا غواړي نو په آقا مدنی باندې درود وایا. نو پته لګي چې درود کې کمال شتا، اگر چې د درود په وینا باندې زمونږ او تاسو خله خوږیږي. نبی علیہ السلام فرمایي د ټولو نه غټ کنجوس او بخیل انسان هغه دی چې داغه په وړاندې زمان نوم واخیستی شي او دې درود شریفونه ویا. اوس نبی علیہ السلام دنیا ته نه دی راغلی. حضرت شیس علیہ السلام تخپل پلار حضرت آدم علیہ السلام وصیت کیا. سمر لر نظم استاد پیغمبر اغا سیرت شروع دے، تذکرہ و یاداش شروع دے. حضرت شیس علیہ السلام تپوس کی بابا جانا را محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوک دے. نو آدم علیہ السلام په جنت کې وخت تیر کړو، بیا ځمکې ته راغلو کنه. ورته وی دا هغه شخصیت دی چې جنت کې په هر ونه باندې لیکلي دی لا اله الا الله محمد رسول الله. د ونې په هر شاخ باندې لیکلي دی او د شاخ په هر پاڼه باندې لیکلي دی. د جنت په هر دروازه باندې لیکلي دي. د جنتیانو چې کم محلونه دي په هر گیټ باندې لیکلي دي. تر دې پورې د جنتیانو چې کمی بیبیان او حوران دي د هغوی په تندي باندې لیکلي دي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیہ وعلا آلہ وسلم. تخپل اندازه اولګوا چې زموستا پیغمبر تا الله پاک سمر شان ورکړي، سمر کمالات ورکړي چې لا دنیا تراغلم نه ده. یو پیغمبر بل پیغمبر ته وصیت کوي چې درود ور باندې وایا. مونږ او تاسو د هغه پیغمبر په امت کیو. دا په مونږ باندې د الله یو لوی احسان دی. اگر که مونږ او تاسو سوچو کو د دې احسان لایقم نه یو. ځکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام
د امتی جوړېدو د پاره انبیو دعاګانې کړې وې چې مونږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتیان جوړ کا. والله پاک فرمایل چې تاسو به انبیو رسولان او پیغمبرانی، خو یو خبره شته چې آقای نامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا تراشو بیا معراج په سفر باندې راځي، نو تاسو ورته حاضرو بیا امتیان نه، خو تاسو به داغه مقتدیان جوړو ما. نو بیت المقدس کی زمو ستا پیغمبر امام دے و مقتدیان پیغمبران دی، نو دیو جن زمو ستا پیغمبر تا امام الانبیام ویلے کی، دا انبیو امام. دا چا امام؟ دا انبیو امام. نو آغی مقتدیان شو او آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام شو، دو رکعت منځ ورته وکړه. نو د دې امت ځان له یو فضیلت دی، اگر چې دې امت هغه فضیلت د خور سره خورې که، د خپو لاندې که، شاته وغورځو، ختمې که. دا آخری امت دے، زمونگ استاسو شریعت آخری شریعت دے، دین بعد بل امت نشتا، بل شریعت نشتا، بل پیغمبر نشتا، بل کتاب نشتا، نبوت نشتا، رسالت نشتا. دا تاسو یادی. خو لیکن دا دے امت کمال گورا، اللہ دے مونگو تاسو پوئی کی. خیال کو امینو نوائی تاسو غزکا سم پوئی دل نغواڑی، که نه غواړي په دین باندې، نه غواړي په دنیا پوهېدل غواړي، رشکه به څنګه چلو مور فایده پکې شته او که نشته، کسابۍ کې به مې فایده وي، که سوداګرۍ کې به مې فایده وي، او که زمیندارۍ کې به مې فایده ډېره وي، که نه آلټو چلو هغې کې به مې فایده ډېره وي، که نه دوکانداري کوم په هغې کې به فایده ډېره وي. که پویه نه غواړو نو صرف په دین یې نه غواړو. الله پاک دې موږ او تاسو پوی کړي. دا امت آخری امت دے، خو یاد ساتي روایاتو کی راضی تر هغه پوری د یو پیغمبر یو امتیم جنت ته نشیتله چې ترسو پوری دا آخری امت اول جنت ته داخل شوی نه.